بسم الله الرحمن الرحیم. د تیرو درسونو په دوام باندې نن موږ تاسې د پښتو قصیدو یا لرغونو قصیدو په دوام باندې لولو. د ښکارندوی غوري قصیده چې په 1515 کال کې سلطان شهاب الدین یا سلطان محمد غوري چې اصلي نوم یې محمد ده په پېښور او شاوخوا سیمو یې تر خپل واک لاندې راوستي دي او په 1580 کال یې لاهور ونیو. د دغه افغان بادشاه په وسیله په هند کې د اسلامي حکومت چې په هغه وخت کې حکومتونو د اسلام د خپرونې دپاره کار کاوه، هغلته یې د اسلامي حکومت بنسټونه محکم کړي دي. ښکارندوی غوري هم له همدې شهاب الدین سره په یو سفر کې ملګری و او د ده په ستاینه کې د همدغه سفر په ستاینه کې یوه بولله ویلې ده. ښکارندوی د احمد زوی د غور ولایت اوسېدونکی و او د غور ولایت د هغه وخت په بادشاهانو کې د عزت څښتن و چې دا خبره موږ او تاسې په بار بار لوستې ده چې پخوا به شاعران په دربارونو کې ساتل کېدل او د دربار دپاره به یې شاعري یا د دربار ستاینې به یې کولې. محمد بن علي البستي په خپل کتاب یعنی تاریخ سوری کې ویلي دي چې په بوست کې د ښکارندوی د اشعارو او بوللو یو غټ دیوان ما ولیده یا مې لیدلی ده یا یې هلته شتون درلوده. د ښکارندوی دغه یوه قصیده د ښکارندوی له دیوان څخه تاریخ سوری له تاریخ سوری نه لرغوني پښتانه او لرغوني پښتانه نه پټې خزانې را نقل کړي او تر موږ را رسېدلې ده چې د دغې قصیدې هغه تاریخي بهیر او ماخذونه له ختیځ مؤخذ لیکنې یا له ختیځوالي یا شرقي مؤخذ لیکنې سره برابر ده. بل د ښکارندوی په قصیده کې سلطان شهاب الدین یو سفر د هند په لور انځور شوی ده، یعنی دغه یو سفر د شهاب الدین د هند په لور و تر څو هلته میشتو خلکو او قومونو ټبرونو ته اسلام ورسوي. نو د دغه سفر هغه انځورونه پکې سوې ده. د قصیدې لوست څخه ښکاري چې لیکوال د لوړ شعري استعداد خاوند ده. کله چې موږ او تاسې دغه قصیده لولو نو په دې پوهېږو چې په هغه وخت کې په پښتو ژبه کې دغه ډول شاعري کول په رښتیا سره استادي ده یا استاد دی په قصیده لیکنه کې. دغه راز له لفظونو سره انصاف کول، شعري صنعتونه په ښکلي ډول پکې راغلي دي، یعنی له لفظونو سره انصاف، هر لفظ په خپل ځای او بلاغت سره کارول. شعري صنعتونو باندې هم تاسې پوهېږئ چې څه ته ویل کېږي، هغه په دې بیتونو کې راغلي دي او ښکلي تشبیهات ورکړي دي. د طبیعت ښکلې ستاینه ده. د قصیدې درې برخې یعنی پیل، منځ او پای یا تشبیب او اصلي مطلب او پای یا دعایه هم په ډېر ښکلي انداز سره راغلي په استادانه ډول باندې بیان سوې ده او هر مطلب ته یې یعنی له پیل نه یې دوهمې یا اصلي برخې ته ښه لاره هواره کړې ده، له اصلي مطلب نه یې بیا دعایې ته ښه لاره هواره کړې ده او ټول 45 بیتونه لري چې د یوې بشپړې قصیدې په طول باندې پوره ده او په دغو بیتونو باندې راپیلېږي. د پسرلي ښکلونکي بیا کړه سینګارونه، بیا یې ولونل په غرونو کې لالونه، مځکه شنه لاښونه شنه لمنې شنې سوې، طیلسان زمردي واغوسته غرونه. وګورئ چې دغه یو څرک چې موږ له دغو د پیل بیتونو نه راښکلی سو هغه دا ده چې دغه سفر په څه وخت کې سوی ده؟ د پسرلي په وخت کې سوی ده. د پای بیت کې بیا په دې ډول باندې ده وایي ستا په زیرمه دې خاوند د لوی څښتن وي، موږ خو ستا په مرسته یونه څو چې یونه. نو ګورئ چې پای بیا په دعایې سره پای ته رسېدلی ده چې هغه د قصیدې له معمول سره سم ده. نو دغه دوه قصیدې چې موږ او تاسې ته له 5مې او 6مې هجري پیړۍ له لومړیو او له وروستیو د 5مې پیړۍ نه راپاتې دي، یو شمېر ځانګړنې لري چې موږ او تاسې دلته لولو، خو مخکې نه دا لازمه ده چې ووایو چې دغه قصیدې ته ورته فورم په مخکې له دې چې له عربو نه یا د فارسي ژبې له لارې پښتو ته راسي په آریایانو کې چې له میلاد څخه 1400 کاله وړاندې DVD په نوم باندې یو کتاب لیکل سوی و یا موږ او تاسې ته له 1400 قبل المیلاد نه ځینې لیکنې راپاتې دي. د هغو له مخې معلومیږي چې په آریایي تمدن کې یا په آریایي ادب کې هم قصیدې ته ورته ډول یو فورم موجود و او په عربو کې هم مخکې له اسلام موجود و او هم وروسته له اسلام د اسلام له راتګ کې هم دغه فورم دود و او له عربي ژبې نه فارسي او له فارسي نه پښتو راخیستی ده چې د دغې 5مې پیړۍ د وروستیو او د 6مې پیړۍ د لومړیو دوه بوللو چې پښتو ادب ته په تاریخي لحاظ راپاتې دي دغه لاندې ځانګړنې لري. دغه لرغونې قصیدې
چې له عربي ادب نه په تقلید فارسي او له فارسي نه پښتو راخیستي دي. پښتو کې هم دغه تشبیب او اصلي مطلب او دعایه دا درې واړه برخې په پوره استازۍ سره د موږ د دوه تاریخي او لرغونو شاعرانو انځور کړي دي یا یې په خپلو قصیدو کې مراعات کړي دي. دغه دواړه قصیدې له خپل تخلیقي هدف سره سم د شاهي دربارونو په ستاینه او ویرنه کې ویل سوي دي. یعنې قصیده په هغه وخت کې د دې قصیدې د رامنځته کېدو یا د تخلیق هدف هم دا و چې هغوی د شاعرانو په خدمت کې دي وي او د شاعرانو د دربارونو ستاینه د پکې کېږي یا د هغوی ویرنه پکې کېږي یا د هغوی د ځینو حالاتو ثبت پکې ترسره کېږي. نو پښتو قصیدو هم په شاهي دربارونو پورې اړه لرله. بل د اسد سوري قصیده هر بیت یو ادبي صنعت لري. اسد سوري موږ او تاسې ولوسته که چېرته د ادبي د بدیع د علم له مخې څوک دغه قصیده څېړي نو د دې هر یو بیت یو ادبي صنعت لري او پې ښکلې ده. د طبیعت ښکلې انځورونه ده چې دا د هنر ډېره لویه ځانګړنه ده. د ویرنې په تول پوره الفاظ دغه راز د شاعري استادي لري. یعنې په دغو دواړو قصیدو کې چې له بېلابېلو شاعرانو نه موږ تاسې ته راپاتې دي شاعرانو خپله استادي ښودلې ده. بل د اسد سوري او ښکارندوی غوري بوللې په هغه وخت کې د پښتو ادب د سلاست، فصاحت، بلاغت، استعارو او تشبیهاتو له مخې بشپړې دي او دا دواړه مقتدر شاعران ګڼلی سو. یعنې په هغه وخت کې له نورو ژبو سره د پښتو ژبې دغه دوه قصیدې سیالي کولی شي. د څه له مخې د ژبې د فصاحت، بلاغت، سلاست، استعار یعنې پور اخیستنې او تشبیه باندې هم تاسې پوهیږئ. نو په هغه وخت کې په پښتو ژبه کې دغه ډول شاعري کول د دغو شاعرانو په شاعرۍ کې نبوغ راښیي چې دوی حتماً په دغه برخه کې مطالعه او معلومات لرل او پښتانه له سواد سره اشنا ول. سره له دې چې شاعران یې درباري وو خو ژبه یې ساده، روانه، غرنۍ او سپېڅلې یا سوچه پښتو ده. د نورو ژبو یعنې د فارسي او عربي ژبې چې په هغه وخت کې پښتانه له دې دوه ژبو سره لاس ګرېوان اوس هم دي نو د دغو ژبو ډېر اغېز نه پکې ښکاري. یعنې یو نیم لغات شته خو تر ډېره د پښتو په خپلو ساده ترکیبونو باندې او سوچوالي باندې ډېر ټینګار پکې موجود ده. په دغو قصیدو کې ځینې عربي او فارسي کلمې شته. ورسره د پښتو ژبې داسې لغات هم پکې شته چې اوس یا متروک دي او یا هم په ځینو غرنیو ګړدودونو یا لهجو کې ژوندي دي او په همغه معنا باندې کارول کېږي. لرغونو لغاتو نه موږ بېلګې لرو لکه هسک ډېره لرغونی لغات ده چې هغه وخت د اسمان اوس د لوړ په معنا ده. دریځ د سټیج په معنا ده او اوس هم کارول کېږي چې د یو چا په وړاندې دریځ لرل یا هغه خپل برداشت ترېنه لرل چې دي یا د یو چا په وړاندې توند یا خوږ اوسېدل دې ته دریځ ویل کېږي. او بل هغه د سټیج په معنا موږ تاسې دغه لغات کاروو. بڼ د باغ په معنا ده. ګاڼل سینګارول، پسولل ښکلي کول. نو دغه ډول نور ډېر لغات پکې موندلی سو چې دا و د موږ تاسې د نن ورځې درس. تر بل درسه ښې چارې الله مو مل شه.